یو ډیره عبرتناکه ویډیو تاسو سره شریکوم چې په لاهور کې د نن یو څو ورځې وړاندې یو مړ شوی د نن یو څو ورځې وړاندې یو کس چې هغه مړ شوی و نو د هغه د قبر نه وزونه راتلل. دغه وزونه د څه شي وو؟ دغه مړي به څه کارونه کول، یعنې دغه کس چې و د به څه کارونه کول. یو ډیره عبرتناکه ویډیو ده، خامخا یې تاسو تر اخره وګورئ، ستاسو په ژوند کې به بدلون راولي. دوستانو په دې کې هیڅ شک نشته چې د قبر عذاب د انتهایی خطرناک عذاب دی، او ځینې وختونه داسې کیږي چې انسان که بجلی ونیسي یا بل څه داسې حادثه وشي نو په هغه کې د ننه روح وي او ډاکټران هغه مړ ډیکلیر کړي. نو دې کس سره داسې شوي وو چې د خو ډېره بیماري هم تېره کړې وه. ویل کېږي چې د تقریبا څو میاشتې بیماري تېره کړې وه او دا په دغه دوران کې هم بیمار و چې د عمر د 50 کالو نه زیات و. نو کله چې دا وفات شوی دی، د وفات نه پس بیا د زوی د قبر ته راغلی چې راغلی نو زوی چې د په قبر باندې غوږ ایښی د قبر نه اوازونه راتلل، ټک ټک پکې کېدل. دغه زوی وایي چې ما د خپل نیکه په قبر باندې هم غوږ کېښود خو هلته داسې هېڅ نه و، خو چې کله یې د خپل پلار په قبر باندې غوږ ایښی نو هلته ټک ټک راتلل، یعنې څه غږ غوندې راتلو. نو د دغه ځای کوم هغه دا مړی چې چا لمبولی هغه کس نه هم انټرویو اخلي. هغه وایي چې دا ما لمبولو دا بالکل مړ و، په ده کې هېڅ داسې هېڅ نه و ګینې چې دا د ژوندی وي. ورسره نور کسان هم چې دغلته موجود و هغوی ویل چې دلته کارخانې دي او دغه کارخانې ډېرې زیاتې زیرزمیني هم دي، یعنې ځمکه کې دننه هم دي. نو په دغه وجه باندې ممکن چې دغه کارخانو څه شور وي او په دغه وجه باندې دغلته دا شور جوړ شوی وي او د دې هلک تر غوږه دغه ټکار چې دی د دې کارخانو راغلی وي. هلک په خپله خبره باندې قایم و چې نه دا چې دی ما دغه درزا راورېدلی دی، یعنې قبر کې دننه و. هر څه چې وي الله پاک دې خپل رحم فضل او د رحم معامله دغه مړي سره دغه کس سره وکړي، ځکه چې هغه اوس وفات شوی دی. مبارکه روجمه الله پاک به هغه بخښلی وي، الله پاک به د هغه مغفرت نصیب کړی وي. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره وکتله. خوشحاله اوسئ.